السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه یم حارث علي ارماني. زموږ د یوټیوب چینل د نورو پویټرۍ دپاره سبسکرایب کړئ چې کومه نوې ویډیو هم راځي انشاءالله تاسو ته به هغه په نوټیفیکیشن کې راځي. زه تاسو سره د ارشد جان شاهکار صاحب ښکلي شعرونه وړاندې کوم. تاسو ته نه هم خوند اخلئ، نورو ملګرو سره هم شیر کوئ. په دغه ویډیو باندې زموږ د واتساپ نمبر پروت دی. کوم ملګرو ته که آډیو کې پکار وي نو ساوند کلاود آی ډي هم شته دی، په هغې کې هم اپلوډ کیږي او واتساپ کې ځینې ملګرو ته پکار وي نو واتساپ کولی شي. ارشد جان شاهکار صاحب وایي چې نن راته وایي ته په څه خبره ښه یې مانه، نن راته وایي ته په څه خبره ښه یې مانه، تا چې زده کړې د بلخا ټکو معنی مانه. نن راته وایي ته په څه خبره ښه یې مانه، تا چې زده کړې د بلخا ټکو معنی مانه. ښه ورته پته ده چې مینه زه ایمان ګڼم، ښه ورته پته ده چې مینه زه ایمان ګڼمه، بیا هم تپوس کوي زما د عقیدې مانه. زمون د دواړو سترګې دومره تږې شوې وې چې زمون د دواړو سترګې دومره تږې شوې وې چې ما د هغې نه نه ویستلې او هغې مانه. ته چې راځې لکه چې ځان سره سپرلي راولې، ته چې راځې لکه چې ځان سره سپرلي راولې او د خزان په شان دوړېږمه چې زه یې مانه. مخکې یو وخت ویرېدم د حادثو نه به زه، اوس داسې وخت دی چې یریږي حادثې مانه. مخکې یو وخت یریدم د حادثو نه به زه، اوس داسې وخت دی چې یریږي حادثې مانه. دغې ادا به د احساس د پیغلتوب راکوو، دغې ادا به د احساس د پیغلتوب راکوو چې لوپټکې به دې پټ کړ سټوکې مانه. تقدیر بېوسه کړم ګینې نو هغه زوړ ارشد یم، تقدیر بېوسه کړم ګینې نو هغه زوړ ارشد یم. نه بدل شوی یم نه هېرې دې وعدې ما، نه بدل شوی یم نه هېرې دې وعدې ما.